د کانې شروعات د ګیډین نومې سړي نه کیږي کوم چې خپل ملک د ټولو مالدار سړی وي. یو شپه ګیډین د سګریټو د اخیستو دپاره په یو دکان کې ور داخل شي، په کوم کې چې دکاندار هم موجود وي. په دې وخت کې ناڅاپه سغلو په دغه دکان کې را داخل شي. د حالاتو د خرابېدو نه مخکې ګیډین پولیس ته رنګ میلو کړي، خو افسوس چې ته دا غړغه هیڅ قسمه څه جواب میلو نشي. په دې وخت کې د وخت ته پام شي چې دی خو پولیس ته رنګ میلا وخی. په دې سره هغه په د باندې راکېږدي او تر هغې پورې وخی چې تر څو پورې ببینې نه وي راماتې شوي. ګیډین د خپل ځان د بچ کولو دپاره خپله بټوه موبایل هر څه هغې غله ورکړي. په دې خبره په دې کې دومره پیسې دي په کوم باندې چې ستا غوندې کس ټول عمر په ارام سره تېرولی شي. د تلو په وخت کې دغه نظر په دیوال باندې لګېدلی، په پوسټر باندې پروزي، په کوم کې چې د ګیډین تصویر لګېدلی وي. په دې سره حیرانه پاتې شي چې دا خو زموږ د ملک د ټول نه مالدار کس دی. په دې سره دغه په زړه کې نور هم لالچ را پیدا شي او په ګیډین باندې نور هم تشدد شروع کړي دې دپاره چې ډېرې نه ډېرې پیسې ته واخلو. په دې وخت کې د ګیډین باډیګارډ دغلته کې راشي او د غلو سره په جګړه شي، خو یو غل پکې هغه باندې ډز وکړي او هم په دغه ځای باندې مړ کړي. ډز د اواز پورېدو سره ټول په ټوله غله دغه ځای نه وتښتي او ګیډین په دې غوسه کې دوباره پولیس ته رنګ میلو کړي چې دا ځل یې اوچت کړي، خو هیڅ قسمه څه فایده نه وي پاتې. دا واقعه د ګیډین زړه مات کړي چې څه د وجې په سبا باندې دې پولیس سټیشن ته لاړ شي، خو دغه ځای د ماحول پرېدو سره د ده په مایوسۍ کې نور هم اضافه وشي. دغه ځای پوره سیسټم تباه برباد ښکارېږي، ټول په ټوله د پولیس والا مصروفه وي او څوک د ده خبرې اورېدو دپاره هم تیار نه وي. په دغه ځای کې یوه ښځه پولیس والا ده ته ووایي وي سر مونږ ته د حکومت د اړخه ډېرې لږې پیسې میلاویږي، نه راسره ټوپکې تمانچې صحیح شته او نه سیسټم. که چېرې مونږ د چا مرسته کول هم وغواړو نو بیا هم نشو کولی. د دې پورېدو سره د ګیډین په مزغو کې یو خیال راشي او هغه یوه غټه فیصله وکړي چې زه به د پولیس سټیشن په خپله باندې سمبالوم، په دې باندې به دا خرچه هم زه کوم او یو داسې سیسټم به جوړوم چې ټوله دنیا به ورته حیرانه وي. یو میاشت پس د یو ډېر اهم میټینګ راغواړي په کوم کې چې د ښار میر، وزیر اعلی او نور هم غټ غټ افسران موجود وي. ګیډین هغې ټولو ته په صفا الفاظو کې ووایي وي زه دا پولیس سټیشن د خپل انډر راوستل غواړم. د دې پورېدو سره په ټول میټینګ کې خاموشي خوره شي او ټول په ده پورې په خندا شي، خو ګیډین هم هغسې په خپله خبره باندې ولاړ. هغه ورته وایي وي د پولیس ټول په ټوله فنډ صرف او صرف 9 کروړه دی او د دې باوجود دا ملک دوی له دا نشي ورکولی. زه د 10 اربو ورکولو دپاره تیار یم او د دې دپاسه د 10 کروړ روپو به جدید وسلې ورته هم ورکوم. میر د ده د پوهولو کوشش وکړي چې پولیس خو د حکومت د لاندې نه کار کوي، دا خو مونږ چېرې هم یو عام کس ته حواله کولی نه شو. خو ګیډین هغه له دمکې ورکول شروع کړي وي که چېرې تاسو داسې ونه کړل نو دا ځل په الیکشن کې به زه تاسو ته ودرېږم. ستاسو د حکومتونه خو زما په چنده باندې روان دي، دا خبره زما یاد ساتئ. د دې خبرو په اورېدو سره دغه ټول خاموشه پاتې شي او اخر دغه پولیس سټیشن په دې شرط باندې ته حواله کړلی شي وي که چېرې دا دې ټیک نه کړلی شو نو مخه سرې به یې پرېږدئ. دا خبر چې څنګه په دې ښار کې خور شي د ګیډین په شهرت کې نور هم اضافه شروع شي. ګیډین پوره پولیس سټیشن د جدید سامان نه ډک کړي او د هغې ټول افسران میټینګ نه راغواړي او اعلان ورته وکړي زما د باډیګارډ د قاتل د ګیرولو دپاره موږ سره صرف 2 یا ګنټې دي، یعنې 3 ورځې. هغه ورته دا هم صفه ووایي وي د یو پولیس والا دا ذمواري ده چې هغه به په 215 کسانو باندې په یو وخت نظر ساتي. ور دې دپاره ما یو خاص قسمه ایپ تیار کړی دی د کوم په ذریعې سره به چې عام خلک هم رپورټ کولی شي او صرف په یو سیکنډ کې دننه به ټولو پولیس والو ته دا خبر میلاویږي. دې سره سره دې ټولو پولیس والا بلیټ پروف جیکټ هم ورکړي او ورسره د شاټ والا تمانچې هم او د ګرځېدو دپاره د رسونو والا ګاډي ورله ورکړي. دوی څنګه خپل سیسټم شروع کړي په 100 منټه کې دننه اولنی رپورټ دغلته کې راشي. پولیس د مخه سره د رپورټ والا ځای ته ورسي، هغلته کې صرف ماشومان دوی ته میلو شي کوم چې صرف او صرف دا ایپ ټیسټ کول غوښتل. د دې نه پس یو بل رپورټ راشي چې دا ځل ورسره د مجرم تصویر هم موجود وي. ایپ د مخه سره دا خبر د ټولو پولیس والو ته ورسوي چې یوه ښځه افسره یک یوازې هغه مجرم راقابو کړي او په دې باندې ټول 3 منټه ټیم ولګي. په دې سره ګیډین سخت خوشحاله شي او ورته وایي اوس په همدغه شان زما د باډیګارډ قاتل هم ګیروي. دوی ته پته ولګي چې قاتل په سپین ګاډي کې تښتېدلو، خو په ښار کې 7,000 دغه شان ګاډي موجود. په تفتیش سره دوی په هغې کې صرف د 6 ګاډو انتخاب وکړي چې ډرونو په ذریعې سره دوی په سختۍ سره د هغې نګراني شروع کړي. وخت سره دوی ته د قاتل نوم اندرې میلو شي چې پولیس سم د ساره دغه کور ته ورسي، خو دغه ځای نه هغه د مخکې نه تښتېدلی وي. په ګرځېدو کې د ډرون په ذریعې سره ګیډین یې رامعلوم کړي چې څه د بجې پولیسان هم په یو زوړ غونډه کې کور کې ورپسې ور داخل شي. په دغه ځای کې اند د مخ سره په یو پولیس والا باندې ډز وکړي او وتښتي، خو په خوشقسمتۍ سره د دوه بلیټ پروف جیکټ یې زندګي بچ کړي. خو دا خبر چې څنګه میر ته ورسي نو هغه په ګیډین باندې سوالونه شروع کړي که دا مړ شوی و نو بیا په دې وخت کې ګیډین پوه شي که چېرې موږ مجرمان زر تر زره ګیر نه کړی نو د نه پس به ټول خلک په موږ باندې ګوتې اوچتول شروع کړي. د خپلو ناکامیانو نه د سبق په اخیستو سره هغه یو نوی قدم واخلي. ګیډین په
خپل ډرونونو کې تبدیلي وکړي او دا ځل په هغې کې هم د شاټ والا تمانچې فټ کړي دې دپاره چې مجرمان د زخمي کولو بغیر ګیر کړلی شو. بل خوا ټریسیا د خپلو خفیه تعلقاتو په استعمال سره د اندر په باره کې نور هم معلومات رایوځای کړي او د ډېرو ورځو د محنت نه پس اخر هغوی ته د یو نوي ځای په باره کې پته ولګي چېرته کې چې د اندر نور ملګري هم د سره پټ شوي وو. دا ځل ګیډین د بل چا زندګي په خطر کې اچول نه غواړي دې د وجې هغه ټول نه مخکې دغلته کې خپل ډرونونه ولیږي. دغه یو ډرون چې څنګه دغه ځای خواله ورسي یو مجرم په ډزو کې هغه ډرون تر دې حده پورې تیزي چې د هغې نه ځان بچ کړلی شي او هم په هغه باندې جوابي کاروی وکړي. په دې وخت کې هغه ډرون د اندر شناخت هم وکړي چې د وجې پولیس د مغه سره په حرکت کې راشي او دا هغه ځای ټولې لارې بندې کړي. پولیس چې څنګه په هغه ځای باندې چاپه وخي ټول مجرمان ډېرې د لاسه لاسونه اوچت کړي خو اندر یو ځل بیا دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي. خو ټریسیا همت ونه بیلي او په هغه پسې ولیږي. اندر په یو اوچت جال باندې ټوپ کړي او په یو ګور کې ورداخل شي. ټریسیا چې څنګه په هغه ځای کې د ورداخلېدو والي نو په دې وخت کې هغې ته احساس وشي چې دننه خو بلها بدماشان موجود دی. دې د وجې هغه د بل ټیم انتظار شروع کړي. لږ غوندې وخت پس چې څنګه دغلته کې د بل ټیم والا راشي نو هغوی د لوګي والا ګرنیټ دننه ورولي. د لوګي په خورېدو سره اندر د مغزري بار ته روزي خو په هغه ځای کې هغه د ځان د بچ کولو دپاره په یوې جینۍ باندې تمانچه کېږدي. دا وخت ډېر نازک و ولې که دوی په اندر باندې ډز کو نو هغه جینۍ پې هم لګېدې شوه. په دې وخت کې ګیډین ټریسیا له اطلاع ورکړي وي ډز وکړه یېرېږه مه جینۍ به هېڅ هم نه کېږي. د ګیډین په خبرې د یقین کولو سره ټریسیا دوه ډزې وکړي. هغه جینۍ په دواړو ډزو باندې ولګي خو هېڅ قسمه سوینه ترې روان نه شي ولې چې هغه صرف او صرف شاټ و. هغه څنګه په اندر باندې ډز وکړي نو هغه د شاټ د وجې هم په هغه ځای باندې راوغورځېږي او دوی یې ګرفتار کړي. په پولیس سټیشن کې د وعدې مطابق ګیډین ټریسیا له نور هم ترقي ورکړي او هغه د پولیسانو چیف انسپکټره جوړه کړي. په دې سره د ګیډین د پولیس سټیشن د کامیابۍ خبرونه په ټول ملک کې خورېدل شروع شي. اوس د ده جوړ کړی شوی اپ صرف د دغې ښار پورې نه بلکې په ټول ملک کې ډاونلوډ کېدل شروع شي. په دې سره د ګیډین مخې ته یو نوی سوال را پیدا شي چې اوس د ځان سره نورې پولیس سټیشن هم شاملې کړم او که نه د خپل سیسټم د طاقتور ثابتولو دپاره ګیډین یو ورځ لایو راشي او د قسطه باندې د یو دوکان شیشه ماته کړي او د دې نه پس هغه خپل اپ ته لاړ شو هغلته کې رپورټ درج کړي چې صرف په لس سکنډه کې دننه دغلته کې پولیس راشي. د دې منظر په لیدو سره ټول عوام د ګیډین دپاره چغې شروع کړي چې موږ ته خو همداسې سیسټم پکار دی. په دې وخت کې په فارمیسۍ کې غله وشي چې د وجې ګیډین او ټریسیا دواړه یو ځای په موقع باندې ورورسي. هغه دواړه د غل په ګاډي په شاته روان شي خو غل په داسې رفتار سره ګاډي له خپه ورکړې وي چې په لاره کې یو ماشوم پې ووهي او زخمي یې کړي. د هغه زخمي ماشوم په لیدو سره د ګیډین په غوسه کې نور هم اضافه وشي او په سختۍ سره حکم ورکړي چې موږ له په هر قیمت باندې دا کس ګیرول پکار دي. تحقیقات نه پته ولګي چې دې غن نوم جیک دی کوم چې یو زوړ مجرم دی او تر اوسه پورې 15 جرمونه کړي دي. جیک د غلا په وخت کې دستانې اچولې وې د څه د وجې چې ده هېڅ قسمه ثبوت نو پرېښودلې خو تالاشۍ په وخت کې دوی ته په یو ځای کې دغه یوه دستانه میلو شي. پولیس هغه دستانه خپل سپي ته بوی کړي چې څه د وجې سپی یې د هغه د ګاډي خواله بوځي خو د بدقسمتۍ نه دوی چې ورځي په هغې باندې اور لګېدلې وي. د دوی د منع کولو باوجود سپي مسلسل دغه ګاډي خواله روان وي چې څه د وجې یوه دماکه وشي او سپي پکې خپې وبیلي. دا واقعه ګیډین سخت خفه کړي خو تحقیقاتو نه د یوې عجیبه خبرې په باره کې پته ولګي چې دا ګاډي خاص کر د ریس لپاره تیار کړل شوی دی او د پولیس په ریکارډ کې د هیڅ قسمه څه معلومات نشته. په معلومات سره پولیس ته پته ولګي چې په ټول ښار کې صرف 4 داسې ځایونه دي په کوم کې چې داسې قسمه ګاډي تیارېږي. دوی ډېر زر یو مصري ګیر کړي کوم چې دوی ته وایي چې جیک واقعي مال راغلی او اوس هم هغه سره یو سور ګاډی موجود دی ولې چې هغه ریسونه کوي. ګیډین د خپل ساینسدان خواله راشي چې دا ځل هغه ورته یو تیز رفتاره ډرون وښایي وي که چېرې دا کامیاب شو نو دا د هر قسمه تیز ګاډي مقابله کولی شي خو په دې باندې موږ لا تجربې کوو. یو ورځ دوی ته جیک په نظر راشي چې څه د وجې پولیس ورپسې له مغز سره شاته روان شي خو جیک دومره ماهره وي چې د خپل مهارت د وجې دوی شاته پرېږدي. ټریسیا هم ورپسې شاته روانه وي خو جیک په لاره کې یو کس په ګاډي باندې ووهي چې څه د وجې ټریسیا مجبوراً ګاډي ودرېږي او هغه کس هسپتال ته بوځي او هغه یو ځل بیا د هغې د نظر نه پټ شي. ډرون ورپسې لا هماغسې لګېدلې وي خو د سورنګ د وجې سګنل یې لاړې شي او د دوی د ډرون د اپریشن هم ناکامه شي. په دغه شپه باندې ګیډین د ټریسیا کور ته لاړ شي چېرته کې چې د ټریسیا بچي لګیا وي او خپلو کیلونو سره لوبې کوي. دې منظر په لیدو سره د ګیډین مزغو ته یو نوی خیال راشي. هغه د مغز سرې خپلې باټرۍ ته لاړ شي او هغه
هلته کې حکم ورکړي د پولیس لپاره خاص قسمه موټر سایکل جوړ کړي کوم چې تیز هم وي او په تنګ کوڅو کې هم تلی شي. اته نه پس د چې څنګه بل غلو کې نو هغه د بایکونو والا ورپسې روان شي. د یو بایک والا هغه ته میخونه ورولي چې د وجه د چې ګاډي پانچر شي او ګاډي د حادثې ښکار شي. هر څنګه تختیدو کوشش کوي نو پولیس یې د شاټ والا په تمانچه باندې ودري او هم په هغه ځای باندې گرفتار کړي. اته نه پس ګیډین او ټریسیا هسپتال ته لاړ شي او دا زخمی ماشوم مورلا تسلی سره یو خوشخبری ورله هم ورکړي چې موږ د مجرم گرفتار کا. د ګیډین د سوچ ورته بار په طریقې وي هر څه ټیک ټاک رواني خو ناڅاپه په دغه علاقه کې یو نوې مسله را پیښه شي. 15 خطرناک مجرمان د زرګر په دکان باندې ورشي او دا غزینا سره د قیمتي زرو تختی. پولیس د مغسره په حرکت کې راشي چې د بچي سلور خلو تختی او یو دوی گرفتار کی. د کم نوم چې پیټ وي د پیټ نه دوی سخت تفتیش شروع کی. هغه په یو حالت کې هم د خپل ملګرو درمونو د خودو والا نه وي. دغه ملګری تر دې حد پورې ماهرانو چې نه څه ثبوت پرې خودل او نو د ورته دا غویال وایو. د قانون مطابق دوی لا داخل اوس پرې خودل پکارو خو ګیډین د دې منو نه انکار وکي. دوی موږ څنګه پرېږدو دا خو مجرم دی. ګیډین په خپل باټې کې یو خاص قسمه سوټ په یو داسې ماشين کې بدل کی کوم چې دروغ معلومول شي. دا خاص کر د پیټ د پاره جوړ کو. ټریسیا لایو ویډیو شروع کی او د ماشين په ذریعہ سره پیټ ټول په ټول حقیقت د دوی مخې ته وایي. د سره وایي چې دوی ته داغه د سلور ملګرو هم په معلومه شو. پولیس د مغسرې په وی باندې چاپ وروخي خو پولیس څنګه هغه ځای ته ورسي نو هغه ځای په مکمله توګه خالي وخیږي. البته هلته کې چې کم سيزونه موجود وي لاغې نه دوی ته د نو خبر په باره کې پته ولګي. ټریسیا اندازه ولګي چې دا کسان د بم په تیاری کې لګیا دي او دا تادې د وجې تختیدو په وخت کې په دیوال لګولې شوی نقشې هم پرې خودري ده. دوی د خاص قسملیت په ذریعہ سره دغه د کوتو خابونه هم روباسي د کم نه چې دا پته ولګي چې دوی باندې نه پس د کوم علاقې ښکار کوي. پولیس دغه د ګرولو د پاره یو نقلي د پیسو والا ګاډي تیار کی. مجرمان د څنګه هغه ګاډي په نظر راشي د مغه سره یو تور ګاډي دغه مخې ته ودري یو لار ورته بند کی. هغه دغه ګاډي پایې هم جام کی د سره وایي چې د ګاډي هم په دغه ځای باندې ودرېږي. دغه مجرمان په ګاډي باندې ټز شروع کی خو ګیډین هغه په دغه طریقې سره جوړ کړی چې و ګولې هم دغه ګاډي ته هیڅ قسمه څه نقصان ورونه رسي. په دې سره مجرمان دغه منصوبه شروع کی. هغه چې څنګه د ګاډي په بم باندې د لوزولو کوشش وکړي نو پولیس د مخکنه هغه بم ناکاره کی چې د بچي سلور په سلور مجرمان گرفتار شي. او په دې سره یو ځل بیا د ګیډین د پولیس سټیشن کارنامې په ټول ښار کې چغې شروع کی. په دغه شپه باندې یو عجیبه واقعه مخې ته راشي. یوه ښځه د ټیم نه پیسې روباسي لګیا وي چې ناڅاپه یو کس تمانچه په لاس په هغې پسې راشي. ښځه ډېره د لاسه په منډه شي خو هغه کس ترې نه پیسې ونه غواړي. هغه کس په اې ټي ایم کې یو کاغذ وښایي په کوم کې چې لیکل شوي وي چې زه ګیډین سره ملاوېدل غواړم او دې نه پس هغه دغه ځای په کیمرو باندې ډز وکړي. دا که چې څنګه پولیس گرفتار کړي پولیس سټیشن ته راولي نو په سبا باندې ټریسیا ګیډین ته وایي چې دې کس دومره روبرټ دی چا چې څو ځله زموږ نه د اپ په ذریعې سره مرسته غوښتلې ده خو د بدقسمتۍ نه د علاقه زموږ د پولیس سټیشن په کنټرول کې نه راځي. دې د وجې دې موږ بار نظر اندازه کړی دی. روبرټ دې ته وایي چې زما لور منشیات شروع کړي دي ویل چې زموږ ټوله محله په دغه نشو باندې راوړېدلې ده خو زه پکې څه هم نشم کولی. دې پورې دوست سره ګیډین هغه سره واده وکړي زه به ستا مرسته ضرور کوم خو چیف افسر یې خبردار کړي چې د ډرګ ډیلران په دومره اسانۍ سره د ګیرېدو والا نه وي. ټریسیا ګیډین ته یو داسې سړک وښایي په کوم باندې چې با کلیام منشیات خرڅېدل او حتی چې په وړو ماشومانو باندې به هم خرڅول او د دوی ټول مالکان به چېرته په محفوظ ځای کې ناست. دې هر څه په لیدو سره ګیډین د مغه سرې خپلې باټې ته لاړ شي او دغه ځای په ساینسدان باندې یو خاص قسمه پوډر تیار کړي کوم چې دوی په نوټونو باندې ولګوي ولې چې دا په عامو سترګو باندې په نظر نه راتلل خو صرف د خاص قسمه چشمو باندې به په نظر راتلل. دې دپاره چې موږ ته د ګوتو خاپونه د دې په ذریعې سره ښکاره شي. هغه نوټونه چې څنګه په ټول مارکیټ کې خواره شي او پولیس د هغې تفتیش شروع کړي چې خیر دا پیسې چېرته روانې دي. د دوی د ټولو ثبوتونو نه دا پته ولګي چې دا ټولې پیسې ټول په ټوله په یو خاص ځای کې جمع کېږي کوم چې د مارکوس نومې کس دی. د مارکوس په باره کې چې دوی کله تحقیق وکړي نو په هغه باندې مخکې هم د کیسونه او هغه عدالت بچر هم ثابت نه کړلی شو. ګیډین روبرټ لا ټول معلومات ورکړي او د اې ټي ایم د ماتولو په کیس کې هم دغه شان پرېږدي صرف لږه غوندې جرمانه ترې نه واخلي او ډېر زر د خپل خاص قسمه ټیم په ذریعې سره د مارکوس په کور باندې چاپه ووخي په کوم کې چې مارکوس دننه د دوه ښځو سره موجود وي. ښځې ډېرې د لاسه د مخ سرې په ځمکه باندې سملي خو مارکوس لږ هم ونه یریږي. تلاشۍ په وخت کې دغه نه ځای نه دوی ته د منشیاتو پوره ګودام میلو شي د کوم پرېدو سره چې دوی ټول په ټوله خوشحاله شي چې اوس په دې ټول په ټوله عمر په جیل کې تېروي. خو ناڅاپه دوی ته یو جبه خبر میلو شي. د کاغذونو په چک کولو سره دوی ته پته ولګي چې دغه ټول ځای د مارکوس په نوم باندې نه بلکې د ده د ګاونډۍ کومه چې سره په خواته کور کې اوسېږي د هغې په نوم باندې دی چې په دې سره د مارکوس خلاف دې سره هیڅ قسمه څه ثبوت پاتې نه شي
یو هغه یو ځل بیا بچي په دغه شپه باندې پولیس سټیشن ته ورنګ راشي کوم چې د روبرټ خزوي هغه دوی ته په یریدونکو आवाज کې وایي چې د مارکوس د بچ کېدو د وجې روبرټ سخت په غوسه کې دی او هغه په دې غوسه کې یک आवाज په هغه پسې وروتري دی د خدای د پاره هغه بچ کې هته پورې دو سره ټیسیا د مخ سره پارکت کې راشي او د ډرونونو په ذریعہ سره د روبرټ تلاشي شروع کی چې په لغونتي ګرځېدو سره په یو خوشي ځای کې دوی ته دغه گاډي ملو شي په دې سره ټول اداره خبردار شي او د مغ سره درې پولیس والا پاغه خوشي کور کې ور داخل شي حالت کې تیرې باوجود دوی هیڅ قسمه سلیټونه آزاد نه کړي د پاره چې غوي ته خبر ملو نشي خو په خدمت سره دوی لا ګاډي انداز چشمه ورکړې وي په کم کې چې په تیار کې هم هر څه ښکارېدل په یو کمره کې پور داخلېدو سره دوی ته پته ولګي چې مارکوس روبرټ اغوا کړی دی چې د وجې دغه ځای صورتحال نور هم سنگین شي یو افسر خپل ملګرو لا د بجلی د ډسکولو مشوره ورکړي خو چیف ورته انکار وکړي ولې چې په دې سره د روبرټ ژوندۍ ته خطر و په دې کې ګیډین ټیسیا ته وایي ویل دویم افسر د کمرې په ذریعہ سره د دیوال نه هغه لو ګوره ټیسیا برته لاړه چې هغه ته حساب کتاب شروع کی چې دیوال د شاته نه یو داسې نشانه ولګي چې د وجې مارکوس په دس باندې ولګي هغه هم په غځای کې راغورځيږي چې د وجې د روبرټ ژوندۍ بچ شي د مارکوس د مرګ د لاسه په ټول خار کې سکون قائم شي او د ګیډین جوړ شوی سیستم د نور دنیا د پاره یو مثال جوړ شي خدا قصه دغه ته ختم نشي یو څو ورځې پس یو ته بدمعشان د لاټري والا په دکان کې وردن نشي هغه تلکی په بوډا کس باندې ټوپک کې دی ورته وای ته مونږ له زمونږ $500 کله راکې چې په دې سره بوډا په سناسه طریقې سره ځانو باسي او سیدا د ګیډین پولیس سټیشن ته ځانو رسي هي څنګه په غزه کې ګیډین وګوري نو حیرانه پاتې شي ولې چې هغه بوډا سړی څوک بل څوک نه بلکې د ګیډین خپل پلار او د کم نوم چې جو زته وای دا دوه بدمعشان د بیټلی کیانو به د خطرناک بدمعش لپاره کار کوي اوس په دې وخت کې زه داغه د $500 قرضدار یم خبره ده هم وای چې بیټکیا غلاګانې کوي قتلونه کوي پودر خرڅي او د دې علاوه نور هم په غټو جرمونو کې ملوث دي او زبا دا خلاف کوي ورکوما خو د ګیډن په خپل پلار باندې یقین نو ولې چې د ورګوټوای نه دغه د چالاکي لیدلې به ټریسیا ګیډن خبردار کی چې بیټکیا د حد نه سیوا خطرناک دي او که مونږ ته دغه د ګیرول موقع ملاويږي نو دا مونږ لا د لاس نه بوتل نه دی پکار د ډېر سوچ او فکر نه پس ګیډن اخر رضا شي چې په تفتیش سره پته ورته ولګي چې بیټکیا یو میاش مخکې د حد نه سیوا قیمتي هیره راپټې کړې دي اوس هغه د هیرو د خرڅولو والدي پلار هغه لا دا مشوره ورکړي بیته هغه سره د هیرو د غستو په باندې ملوشه او دا غي نه مخکې مال پیسې راکا چې غلې ورکما د ګیډن دا شک ویسه نه چې د صرف او صرف زمانه د پیسو د غستو د پاره راغلي خو بیا هم د پلار لا د خري موقع ورکولو فیصله وکړي ګیډن دغه د پاره یو خاص قسمه غړې تیار کړي په کوم کې چې جی پی ایس سره یو خفیا مایک هم پټکلی شي دا غړې د پلار ته پلاس کی او ورسره دا ورته هم وایي بتا ستا د لاس نه د وته والا نه دا و زما ستا هډو حرکت ته پام دی هغه سیده بسیده د بیټکیا خواله شي چرته کې داغه بدمعشان په د باندې حمله وکي هغه ورته وایي زدلته کې د پیسو د واپس کول د پاره غلې ما په دې سره بیټکیا ور پس په خندا شي لکه چې ته اوس زمانه بچ داړي نو په دې سره به د ټول دنیا مخ ته زما تصویر خراب شي دره د لاسه جو ورته دا هم وایي زه غو تعال د هری هم خرڅول شم ته پورې دو سره بیټکیا ودرېږي چې جو ورته وایي ودا تعالی پورا په $15 باندې خرڅول شم بار ټریسیا ګیډن ته وایي په خپل پلار باندې نظر ساته هغه ټول هر سحر کا کم چې تا پور کوټوالي کې دي په دې سره ګیډن د هیرو د غستو د پاره $15 وروړي باغ ځکه ته پته ولګي چې پیسې هو غیبي دي او د ټول پټول شک په خپل پلار باندې لاړ شي د څنګه دغه غړې معلومات رو باسي نو هغه ورته په یو تاخانه کې ملو شي د رنته خبره دا وی چې د پلان نه صرف په 6 سکند کې دنه هغه غړې د لاس نه وستلې با بلکې په دومره چالاکي سره تختیدل چې کیمرې هم دوکه کړې وي ګیډن د مخ سره ټول ایرپورټ یو بس سټیشن بند کی خو ټریسیا ته په هغه کوشش وکړي چې هغه چرته هم د تختیدو وای نه دی ولې چې د ډیل د مکمل کولو مخکې هغه د بیټکیا نه چرته هم نشي تختیدلی اوس مسله دا و چې دوی ته ډیل پته نه و چې دوی بل سودا په کم ځای کې کوي د وجې ګیډن فیصله وکړي چې زبا د بیټکیا په روباسم دغه د پته د روباسره د پاره به خاص قسمه ډرون استعمال کی کوم چې باندې आवाजونه کول او نه په پشپه کې په نظر راتل بیټکیا د خپل پہچان د پټولو د پاره زه په ځای گاډي بدل کی خو اخر ټیسا دغه گاډي را معلوم کی گاډي په پارک کې ور داخل شي چرته کې چې جو د مخ کې نه موجود وي ټول بل هغه سره د پیسو رقمول په باره کې خبرو کی خو په دې وخت نه صاحب بیټکیا ور پسې تمانچه روباسي خو دې باوجود جو لغونته هم ونهریږي او په دې سره اخر د دې په منځ کې سودا وشي او چې څنګه پیسو هری په خپل منځ کې د بدلول والی په دې وخت کې پولیس په دې باندې چاپو وخی چې په دې سره بیټکیا سره د خپل کسانو گرفتار کړل شي په سبب باندې ګیډن ټول مخ دغه افسرانو دروان دي خپل نوی سیستم پیش کی د دې نه خبره چې قاتل هم په دغه ځای کې داخل شوی دی هغه ناسا په ټوپک روباسي او
سیده د ګیډن په سینې باندې ډزو کی چې سیده به چې ګیډن په ځمکه باندې راغورځېږي. په دې سره په ټول حال کې خو بل جوړ شي. په لږ وخت پس دا خبر راشي چې ګیډن بچ شو ولې چې هغه خپل خاص قسمه بلټ پروف جیکټ اچولی او هغه قاتل هم گرفتار کړلی شي. دا واقعیا د ګیډن نظریه نور هم مضبوطه کی ولې ټول د وړاندې اعلان وکړي زما د سیستم مقصد نه صرف طاقت ښودل دی بلکې د بې ګناه خلکو حفاظت کول دي. په آخري وخت کې د ګیډن دا سیستم په ټول ملک کې نافذ کړلی شي. د کوم نه چې دا خبره ثابت کړلی شي وي که چېرې نیت صفا وي او سیستم په محنت سره جوړ کړلی شوی وي نو جرمونه واقعي په قابو کې راتللی شي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.